دغه مدرسې نه د اورکزو ټول علما کرام خبر دي، دې مدرسې نه د اورکزو ټول سپین ږیري شملور مشران خبر دي، دغه مدرسې نه د مو د اورکزي ټول ځوانان چې صرف په اسکټ او په سپینو جوړو کې ګرځي ای سی ډي سی سره ناست وي دا خبر دي. خو نه که دا چیرې د ما ذاتي کور وی، که دا چیرې د ما مارکیټ وی، که دا چیرې د ما سرکاري سکول وی، دا به وخته کلاو شوی و. ولې چې ما مارکیټ نه ګټه کوله، او که دا چیرې د ما سکول وی دې باندې د ما تنخواهانې بندي دی، که دا د ما ذاتي کور وی بیا ما ته بل چېرته کور نه میلوېده. خو دا د خدای کور دی چې کوم مو پیدا کړی یم، د ځکه نن چې موږ ذلیله یم چې کله مو خدیزو ته پیله راغلو ملګریو ته مې ویلو څه ورپرې مارکیټونه او د سروې خبره مه کړه چې څو پرې د خدای کور نه وي کلاو شوی، چې څو پرې موږ خپل جیمتونه مدرسې نه وي جوړې کړي. نو ذکر د نن چې موږ کورونه ړانګ دي اورکزو کې نه جوړېږي، د دار په دار سار یو. دا وجه دا چې موږ د الله کورونه نه دي جوړ کړي، موږ د الله په کور باندې اواز نه راوچات کړی. ډېر افسوس خبره دی چې د مو مشران، د مو ځوانان، د مو علما کرام مو روان شوم انگوی کوارتر که احتجاج کن در نکن چه چل ده. فلسطین که جماعت بنده بمبری شویره، فلسطین که جماعت بنده کشمیر که کشمیریان سر ظلم کیږي. ولی صد ما په جماعت کې ټول ورته ملشي ولا فلمونه کسي دا د خدای کور نری د دې زموره په ما باندې نشته. مو خودی پاکستان ته اریان یو صد کوم عین و قانون دی، د کوم اسلامي جمهوری پاکستان دی، د خو په امریکا کې آرمی، په انډیا کې آرمی یا په نور غیر ملکونو کې آرمی په مدرسې باندې قوزا نشته. واحد پاکستان د سدي مدرسو باندې قوزا کړی د جذبام دین راوچاته شو. سبل اورزره تمرګر یو ویلو زه دا خپل غلطي ګڼم، دا ملامت زه په قوم باندې نه کوم، دا زه بې حیثیت په ځان باندې کوم. څلور پنځه کاله وشو دا خبره مو غوږو ته راغلې یې. خو تاسو خپله مسلې کسو کله مې یو ځای کې ملګری شهید شوی وي، کله بل ځای کې شهید شوی وي، کله په یوه ځای کې مسله وي، کله بل ځای کې وي. خو دغه غلطي زه خپله منم چې د مسجد باندې مو مدرسې باندې اواز نه راوچات کړی. خو وجه دا دی کیدای شي که د مو خپل ذاتي کور مو اواز وچات کړی وي. خو نن انشاءالله راوتلی یم چې څو پرې دا مسجد دا مدرسه کلاو نه وي شوې. د خبر هم دا کوله چې بله ورځ ملګري راته ویلو چې د مدرسې کې جلسه وه په دې علاقې کې په دې کلي چې. نو ډېر افسوس خبره به ویډیو راته کړه بار په پټیو کې هغه علما کرام هغه حافظان ناست وو جلسه یې وکړه. ایا زه ورته ذات نه نر نه یم، زه ورته ځان ته مسلمان نه یم، زه ورته ځان ته پښتون نه یم، زه خپلو علما کرامو ته یم. نن مې ماشاءالله ډېرې ښکلې مسالې واورېدې او په زړه م ولګېدې چې تاسو خو د پیغمبر علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصحابه کرامو والا و انداشان د نور کوم تکړه تکړه خل په علاقې کې تیر شوي د دو والا مثال ورکوم ورته چې خو دین اسلام دپاره د مو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین اسلام دپاره کومې قربانیانې ورکړي یې. بیا مو اصحابه کرامو کومې قربانیانې ورکړي یې. غه خو روزانه مو په مسجد کې بیانوم، خو هغو قربانیانو ته مو ته یېرېږم نه مشر ته یېرېږم نه کشر ته یېرېږم. مو خو داسې ویلو چې د مسجد نه دغه منخوص خلکو خلل دغه دو نمبر فوج خلل چې مسجد کې ننه د خلک پتی کیږي، د مسجد په چات باندې بوټانو سره ګرځي، د مسجد کې بوټانو سره ګرځي، په مسجد کې خپل ضرورت دپاره موبایل استعمالي، په مسجد کې دنیوي ګپ لګي. دا مسلمان دي، دا ظالمان دي، دې ته زه مسلمان نه شم یلی. ورسره د ما مسلماني کې هم دا شک شته چې لسو دولسو کالو نه د ما په مدرسې کې هغه خل پتی کیږي چې هغه نه دین پیژني نه اسلام پیژني. او زه ورباندې غلی یم، په واجب د دې خبرې غلی یم چې هغه زورور دی، هغه خل جیل دبي، په خلکو باندې یاریږي، په خلکو باندې دمکیږي، غ خلک ورکي. او که چیرې کمزوره سړی وی نو دا به وخته مو داسې په زورو خلی و د علاقې نه. د سړی ډېر زورور، خو زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې آیا